السلام علیکم قدرمنو خویندورونو خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. احسان الله عزیزي یم د جرمن ورډز ان پښتو لنګویج له چینل څخه. هیلهمند یم چې د درس تر پایه راسره پاتې شئ، یو څه ترې زده کړئ او په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده وکړئ. قدرمنو خویندورونو موږ په تېر درس کې په ارټیکل باندې خبرې کړې چې ارټیکل څه ته وایي. زموږ نننی درس هم مربوط د ارټیکل دی. نو موږ به نن د ډیر ارټیکل په باره کې خبرې کوو چې ډیر ارټیکل موږ کله ترې استفاده کولی شو. نو قدرمنو خویندورونو ما دغه موضوع چې کومه ده په دوه برخو ویشله، ځکه که چېرته دغه ټول موضوعات ما په یوه ویډیو کې راټول کړي وو نو شاید تاسو راسره هم خسته شوي وئ او شاید په دې موضوع سم نه وئ پوه شوي. نو په دې خاطر چې دغه موضوع تاسې په اسانۍ سره زده کړی شئ نو ما په دوه برخو ویشله. نن به په لومړۍ برخه باندې بحث کوو او په روانه ویډیو کې به په نورو برخو باندې بحث کوو. نو راځو خپل درس ته قدرمنو خویندورونو. قدرمنو خویندورونو موږ د ډیر ارټیکل د وخن ټاګ دپاره استعمالولی شو، یعنې د هفتې د ورځو دپاره یا هم د اونۍ د ورځو دپاره موږ د ډیر ارټیکل څخه استفاده کوو. موږ وایو چې ډیر مونتاګ یعنې دوشنبه، der Dienstag یعنی سهشنبه، همدارنګه د هفتې نورې ورځې چې دي لکه der Mittwoch یعنی چهارشنبه، der Donnerstag یعنی پنجشنبه او همدارنګه der Freitag یعنی د جمعې ورځ. موږ د دې یعنی د ډیر ارټیکل د وخنټاګ دپاره هم استعمالولی شو. قدرمنو خویندورونو د موناټم یعنی د میاشتو دپاره موږ هم د ډیر ارټیکل څخه استفاده کوو. موږ وایو چې der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai، همدارنګه د نورو میاشتو لپاره یعنی موږ هم د ډیر ارټیکل څخه استفاده کوو. بل چې د قدرمنو خویندورونو موږ سره د ټاګسایټن لپاره یا هم د ورځې د وختونو لپاره موږ د ډیر ارټیکل څخه استفاده کوو. یعنی موږ وایو چې der Abend یعنی ماښام، der Morgen یعنی سهار، او د شپې لپاره قدرمنو خویندورونو موږ صرف د دی ارټیکل څخه استفاده کوو. یعنی موږ نشو ویلی چې der Nacht، دا موږ نشو ویلی. یعنی موږ به وایو چې دی Nacht یعنی یوازینی د شپې لپاره چې کومه دی قدرمنو خویندورونو هغه صرف دی استعمالیږي، یعنی دی Nacht یعنی شپه. بل چې قدرمنو خویندورونو د یاغسایټن لپاره یعنی د کال د فصلونو لپاره موږ د ډیر ارټیکل څخه استفاده کوو. موږ وایو چې der Sommer یعنی اوړی، der Herbst یعنی منی، der Frühling یعنی پسرلی او همدارنګه der Winter یعنی ژمی. بل چې د قدرمنو خویندورونو په پنځم نمبر موږ سره د هیملسریشتونګ لپاره په بخښنې سره د هیملسریشتونګ لپاره یعنی د جغرافیایي جهتونو لپاره موږ هم د ډیر ارټیکل څخه استفاده کوو. موږ په پښتو کې هم وایو شمال طرف، جنوب طرف، شرق طرف موږ دا وایو. یعنی د ډیر ارټیکل موږ د جغرافیایي جهتونو لپاره هم استعمالولی شو. موږ وایو چې der Norden یعنی شمال طرف یا هم شمال، der Osten یعنی د لمرخاته طرف یا هم شرق، der Westen یعنی د غرب طرف یا هم غرب، او der Süden یعنی د جنوب طرف یا هم جنوب. بل چې د قدرمنو خویندورونو د هوا دپاره موږ هم د ډیر ارټیکل څخه استفاده کوو. قدرمنو خویندورونو موږ وایو چې der Regen یعنی باران، der Wind یعنی باد، der Nebel یعنی لوخړه، der Schnee یعنی واوره، او همدارنګه یوازینی چې موږ صرف د ورځې دپاره چې کوم یو ارټیکل استعمالوو قدرمنو خویندورونو هغه دی دی یعنی دی ولکه. دی ولکه یعنی وریځ. یعنی موږ نشو ویلی چې der Wolke، نو دا موږ سره بیا غلط دی. موږ وایو چې دی ولکه یعنی وریځ. بل چې د قدرمنو خویندورونو د ویغونګن دپاره یا هم د اسعارو دپاره یعنې د پیسو دپاره موږ هم د ډیر ارټیکل څخه استفاده کوو. موږ وایو چې der Euro یعنی یورو، der Dollar یعنی ډالر. همدارنګه موږ قدرمنو خویندورونو خو صرف د روپي دپاره چې یعنې روپیه دپاره چې کومه دی قدرمنو خویندورونو هغه موږ د
دی آرټیکل څخه استفاده کوو نو موږ نشو ویلی چې ډیا غوپي یا ډیا غوپیا موږ نشو ویلی دا به موږ سره غلط راځي نو موږ وایو چې ډي غوپي یا ډي غوپیا او همدارنګه د فوند دپاره یعنې ډس فوند موږ نشو ویلی چې ډیا فوند یعنې ډس فوند یعنې پاوند همدارنګه غوپیا یا غوپي چې دی قدرمنو خویندو ورونو دا هم د هندي روپۍ چې ورته ویلی شي نو د هغې لپاره موږ د ډي څخه استفاده کوو بل چې دی قدرمنو خویندو ورونو په 8 نمبر موږ سره د اوټو مارک موږ سره په مختلف د اوټو دغه دي مارکونه دي لکه موږ چې بي ام وی همدارنګه مرسیډیز او د دې لپاره موږ هم د ډیر آرټیکل څخه استفاده کوو موږ وایو چې ډیا بي ام وی یعنې بي ام وی ډیا مرسیډیز یعنې مرسیډیز او همدارنګه ډیا اودي یعنې د اوټ مارکونو لپاره یا د موټرو د مارکونو لپاره موږ هم د ډیر آرټیکل څخه استفاده کوو قدرمنو خویندو ورونو په راروانه ویډیو کې به انشاءالله د ډیر آرټیکل په نورو قوانینو باندې بحث کوو یعنې چې کله موږ بیا د ډیر آرټیکل څخه استفاده کوو نو دا اوس زموږ د نن ورځې درس هیله مند یم چې درس مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي او یو څه مو ترې زده کړي وي قدرمنو خویندو ورونو که چیرې تاسې پوښتنې لرئ نو تاسې کولی شئ چې موږ ته یې زموږ د انسټاګرام له لارې او یا هم په کمنټ کې موږ ته خپلې پوښتنې پرېږدي نو انشاءالله موږ به ستاسې پوښتنو ته جوابونه پیدا کوو او درته به یې وایو تر بلې ویډیو پورې چې زه احسان الله عزیز ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږم تاسې پاک او مهربانه رب سپارم الله مو مل شه